په پخوا زمانه کې د مشرانو څه قدر و اوس هېڅوک هم ولاکه د مشر خیال ساتي نه د فیسبوک زمانه ده. السلام علیکم بابا. وعلیکم بابا وغورځېدم بابا. ها څنګه یې جوړې مسایه بخیر بس جوړ یم بابا. نن پوهنتون نه راغلم بابا خواته به لاړ شم. تا خو ډېرې پخوا هم ډېرې رښتې جوړې کړي دي او اوس هم بخیر جوړې. راغلی او زه خو پخوا یو خادیالي وم ما به خلکو ته رښتې کتلې جنکیانې به مې ورته کتلې. ښه نو زم راغلی یم نو پوهنتون مې آخري سمستر دی بابا او وروره ګله ما ویل واده کوم هغه زما همصنفیان راته وویل چې وروره شمس الدین بابا ته لاړ شه او هغه به درته ښه رشته پیدا کړي. رشتې به درته پیدا کړم زویه دا کومه سخته خبره نه ده ماته. نو یو رشته راله وګوره چې واده کوم بابا. ولا رشته خو اوس یو نانه ډېره ښایسته نجلۍ ما ته معلومه ده ښه هماغه به درته وکړمه. دا خو ډېره ښه خبره ده. دا چېرته ده؟ دا دغه زمونږ کورونه دې لیدلي که نه؟ او ستاسو کورونه مې لیدلي دي. زمونږ د کورونو څنګ ته ده. او بابا ورسېدم که نه ورسېدم بابا. هغه جلۍ خو ما چا راته خبر راکړه چې همغه رشته ښې همغه بلکل ګلابو درته ښیم د ګلابو د ملنګ کاکا لور. اوهو ښه خو دغه دی بابا هغه خبر شوم وایي قد یې ټیټ دی. هی زویه دغلته نه پوهېږې که نه دغلته قمقل دی که نه ته خو بابا څنګه زه بابا دې مجبور دی چې پوهېږې که نه. ښه بابا ګوره زویه اوس په دې زمانه کې د هر شي نه ډېر قیمت چې دی د ښځو کالي دي. ښه بابا د ښځو کالي ډېر قیمت دي چې قد یې ټیټ مثلا د جګې ښځې چې دی 4 مترونه کالي کېږي تا د ښځې به د 2 مترونه کېږي. دا خو ته خوشبخت دی نیکبخت دی که نه زویه. ښه بابا ښه دا ښه دی خو هغه ګاونډیانو راته ویل چې مړه دغه دی خپه یم وایي د خپې نه هم څه معذوره ده. بیا ګوره دا د بله خوشبختي ده زویه بله خوشبختي دي ده هغه داسې چې دا اوسنۍ ښځې چې دي دا ډېر ګرځېږي نه کره لاړه شه هغه کره لاړه شه ماما کره لاړه شه کاکا کره لاړه شه په بازارونو کې ګرځېږي. نو دا ستا بله خوشبختي ده ستا ښځه د یو پښې نه ګوډه ده دا به نشي وتلی د کور نه. کور کې به دې وروره ستا کار کوي ستا بچیان به ساتي که نه. ښه بابا دې نه خبر شوم خو خبر شومه چې وایي دغه دی د په ژبه تتلی د خبره نشي کولی. ګوره زویه دغلته بیا نه پوهېږې که نه بیا نه پوهېږې خیر دی بابا شته غم مه کوه. ښه بابا جانه ته راته بابا ژوندی وي ته غم مه کوه. ښه بابا جانه ته اوس دا راته به داسې کار دی ګوره زویه چې د دې وخت ښځې چې دي ډېرې ژباورې وي د خپل خواښې سره ژبه کوي د خسر سره ژبه کوي. نو دا خو ستا بله خوشبختي ده د ژبه یې توتله ده دا به نشي کولی چې ستا مور سره ستا پلار سره ژبه وکړي. دا خو ستا بله خوشبختي ده زویه. ښه بابا نو څه خو خبر شوم وایي دا خو لږ د یوې سترګې نه معذوره ده. پروا نه کوي زویه ګوره دا چې دی د نن سبا دا کوم ځوانان هلکان چې دي دا ښایسته جنکان خوښوي او په ازابهي لاره کې نو ستا ښځه په یوه سترګه ړنده ده چې ورته هېڅ هم نه وایي بس دې نه به هم خلاصې د دې غم نه به هم خلاصې د دې غږ نه به هم خلاصې که نه زویه. داسې وی بابا. او که نه زویه دا خو بابا خو چې تس پس رښتې درته نه ګوري که نه زویه. ښه نو دا سترګه چې ړنده ده دا مې بله خوشبختي ده. او که نه دا د ګوره بله خوشبختي ده ته ډېر خوشبخته انسان یې دغسې حسینې نازنینې نجلۍ سره ته واده کوې. ښه بابا خو دا هر څه پرېږده دا ټول خوشبختیانې خو خبر شومې کمعقله ده. ګوره که نه زویه دغلته نه پوهېږې دغلته که نه خو نو داسې نه ګوره که نه داسې ښځه په دې دنیا کې نه پیدا کېږي که نه چې دومره حسینه وي او لږه غم ونه لري یو هغه خو به لري که نه خیر دی چې کمعقله ده. څه بابا او که نه هر څه دا یوه نیمګړتیا ده. یاره بابا نو ته څه رقم بابا یې شمس الدین بابا چا راته وښودې چې ښه بابا ده یعنې دومره ښځې کې یوه نیمګړتیا هم نه وي دا نورې نیمګړتیاوې نه یاره بابا زړه خو مې کېږي که نه چې څه وکړم خبرې څه وکړې ما ته به څه ووایې پیسې نه اخلم.
یاره شمس الدین بابا زه درته داسې پیسې در کوم چې هغه په امریکا کې هم نه نه چلیږي نه 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 اخلم پیسې نه اخلم واخله ګوره بابا نه اخلم یاره چې تی نه زه در باندې اخلم